محترمو حاضرینو، په پای کې غواړم چې په اصلي موضوع تمرکز وکړم او په پاکستان باندې د سوداګرۍ د تکیې کمولو لپاره د هیواد صنعتکارانو، سوداګرو او د مالیې محترم وزارت ته ځینې مهمې سپارښتنې کوم. لومړی، د هیواد ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. دې لارې نه یوازې زموږ تجاران زیانمن کړي، بلکې بازارونه او عام ولس یې هم له ستونزو سره مخ کړی دی. زه له ټولو محترمو سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل انتخابونه ژر عملي کړي، تر څو مو د پاکستان سره صادرات او واردات د خنډ او ځنډ سره مخ نشي. همداراز هغه مواد چې تر اوسه مو په پاکستان کې خریداري کول، د خرید او واردولو لپاره یې د نورو هیوادونو او مارکیټونو تلاش وکړي. د دې خبرتیا له لارې اسلامي امارات خپلې غاړې خلاصوي او په واضح ډول درته وایي چې کله دې خبرتیا وروسته هم تجاران مالونه د پاکستان له لارې واردوي او یا یې صادروي، د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې یې اسلامي امارات هیڅ ډول مشکل ته رسېدنه نه کوي او نه یې غږ اوري. محترمو، پر اوسه کال هم دغه مشکلات پیښ شوه چې کله به د دوی د حاصلاتو موسم راغلی، لار به خلاصه وه چې زموږ د مسلمانانو، زموږ د بزګرانو وخت د میوو، د انارو، د انګورو به راغلی، دوی به هلته یوه بانه او په بله بانه لاره باندې بنده کړه. حتی تر میوو، تر موټرانو به هغه میوې څڅېدلې اوبه.